شیخ صاحب محترم په رمضان کې موږ لیدلي دي اکثره مسلمانان داسې بې صبر شي. هغه بې صبري که بازارونو کې که په کورونو کې، خاص کر دا سړي به موږ یاد کړو په کور کې ناست دي زنانه ټوله ورځ هغه روژه نیولې، خوراکونه تیاروي، او چې لږ مثال یو شی لیټ شي لکه چټني نشته فلانې نشته بس کنځلې اوس پکې سپوري شروع کړي. دې خلکو ته کوم نصیحت شیخ صاحب؟ دا اصلا کې ناپوهي د زمونږ په معاشره کې وجه دا ده چې د قرآن او سنت درسونو سره څوک تعلق نه ساتي. الله دې تاسو له جزای خیر درکړي او دا اداره دې الله قائم او دائم وساتي. د دې په وجه ډېر خلک په دیني مسایلو باندې پوه شي. خلک د دین نه ناواقف دي، د رمضان المبارک روح نه پیژني. رمضان المبارک موږ د صبر درس دی او رمضان المبارک د صبر میاشت ده. دغه وجه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته شهر صبر لقب ورکړي. فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثه ایام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. د صبر د میاشتې روزي نیول او د هرې میاشتې نه 3 روزي نیول د زړه کینه ختمي، د زړه هغه خباثتونه ختمي. تاسو وګورئ د الله نبی دې ته شهر الصبر وایي. دې کې صبر پکار دی. کنزل خو پرېږده. د الله نبی فرمایي چې هغه انسان چې هغه تا ته کنزل وکړي، ګوره انتقام اخیستل شریعت موږ له اجازت راکړې ده، خو په دې وخت کې وایي فإن صابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. که تا سره تا ته چا کنزل وکړل یا تا سره چا قتال او جګړه کوله نو ته وایې چې وروره زه نن روژه یم. د دې مطلب هم دا دی چې دا کارونه په روژه کې حرام دي. دې کارونو ته باندې روژې ته نقصان رسېږي. یعنی الله او د الله رسول موږ ته د کنزلو د انتقام اجازت په دې وخت کې نه راکوي، بلکې ورته وایو به چې اني امرؤ صائم. باطله کنځلې کول. د الله نبی فرمایي چې څوک داسې ګنده خبرو نه ځان ونه ساتي، د الله رب العالمین هېڅ حاجت نشته د هغې خوراک او څښاک ته. په بل روایت کې هم داسې راځي چې روژه یوازې دې نه ده چې خوراک او څښاک نه سړی ځان وساتي. روژه د دې نه ده چې انسان د خپله ژبه د ګناهونو نه کنټرول کړي. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.